15 ټنه بې کیفیته او تاریخي راتوکي ننګرهار کې د صنعت او سوداګرۍ ریاست له لوري دغه ولایت د څو بېلابېلو ادارو د یو ګډ کمیسیون په حضور کې وسوځول شول. مسؤلین وایي دغه توکي د تیرو څو میاشتو په موده کې د جلال آباد ښار د بېلابېلو هټیو، سرایونو او شرکتونو راټول کړي وو. دوی همدارس په سوداګرو او هټیوالو غږ وکړ چې دغه ډول توکو د پلور دی ډډه وکړي. بې کیفیته او تاریخي تقلبي اموال دلته ستاسې په مخ کې حریق شو. دا د 15 ټنو په شاوخوا کې اموالو غیر الکولي مشروبات او دارنګې د شامپو د انځلو دغه جوار او وغیره دغه اموالو راټول شوي او د ښار مختلف هټیو نه، دوکانونو نه، سرایونو نه. د ننګرهار ولایتي ادارې استازي وویل ولایتي اداره د بې کیفیته او تاریخي توکو د پلور په مخنیوي کې جدي ده او په دې برخه کې به لا ډېره هڅه وکړي. ولایت مقام په دې برخه کې ډېر زیات جدي دی چې دغه تاریخي بې کفایته مالونه چې دلته راځي زمونږ په فقیر ولس باندې خرڅېږي، نو اصلا دا موږ په کامل شکل د دې جدیت ښیو چې دغه شیانو کې باید قانوني چلند د خلکو سره وشي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست او د یاد کمیسیون استازی وایي د تاریخي او بې کیفیته توکو استعمال له ضررونو خالي نه دی. نوموړي همداراز وویل چې ګڼ شمېر خلک اوس مهال د دې ولایت په بېلابېلو روغتونونو کې د همدغه ډول توکو د استعمال له امله د ناروغۍ په بسترونو کې پراته دي. نوموړي خبرداری ورکړ کله دې وروسته څوک دغه ډول توکي وپلوري او ونیول شي پر وړاندې به جدي اقدامات وکړي. دغه څومره کسان چې زموږ په شفاخانو کې د ماشومان بستر کېږي د 20 نه تر 45% پورې دغه شیانو د ستوني تکلیفونه پیدا کېږي. د دې مال خرڅول، راوړل، واردول ټول شیان خلاف د قانون دي او که هر څوک دغه کار کوي وینده موږ ورسره داسې ولیکل شو موږ پخوا جریمه نه ورکوله، صرف مال ته نه جیږو. نو د راتلونکي ځل دپاره که دغسې مالونه د چا سره ونیول شول جریمه هم ورکو او اټیګانې به د مال مطابق هماغومره ورځې تړل کېږي. ځایي خلکو بیا د دغه کمیسیون چارې وستایلې او د دغه ډول توکو په راټولولو او سوځولو یې ټینګار وکړ. دا شانتي بې کیفیته او غیر خوراکي توکي چې د جلال آباد ښار څخه راټول کړي او تر څو په هیوادوالو باندې ونه پلورل شي او د ډول ډول ناروغۍ مخنیوی وشي. نو حکومت نه موږ په دې اړه خوشحاله یو تر څو چې دوی اسې چټي خبرې ونه کړي او دا شانتي شیان په عمل کې نور هم راټول کړي تر څو هیوادوال له ډول ډول ناروغۍ څخه خلاص شي. تر دې وړاندې یو شمېر نورو ادارو هم په دغه ولایت کې ورته توکي له هټیو او سرایونو راټول کړي او سوځولي دي. د عامې روغتیا ریاست وایي څه د پاسه 100 ټنه ورته نور توکي هم راټول کړي او ګودامونو کې ځای پر ځای کړي چې په نږدې راتلونکي کې به هغه هم د یو ګډ پلاوي په حضور کې وسوځوي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.